امیر خان متقی وایي ازبکستان پر افغانستان برېښنا پرې کړې. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د ازبکستان لخوا د برېښنا د پرې کېدو خبر ورکړ. د کابل اوسیدونکي فرحناز وایي د برېښنا ستونزه باید حل شي او د برېښنا نشتون په کابل کې یوه مسله ګرځېدلې ده. هغه په دې سوړ ژمي کې د طالبانو حکومت د برېښنا ستونزې په هوارولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د فرحناز په وینا دوی په یوه شپه او ورځ کې یوازې 1 ساعت برېښنا لري. هغه زیاتوي موږ په 24 ساعتونو کې یوازې 1 ساعت برېښنا لرو، هغه هم داسې چې لومړی 15-20 دقیقې ځي او راځي. پرون د طالبانو حکومت د کابل ښار چراغان عکسونه خپاره کړي وو. نو د خیالي برېښنا چیرې ده چې موږ ګټه نشو اخیستلی؟ ولې دوی د برېښنا د ستونزې نه حلوي؟ 24 ساعته د برېښنا اداره په خپل برېښنایي سایټ کې اعلامیه خپروي چې برېښنا جوړه شوې دومره میګاواټ په 24 ساعتونو کې. زه خو نه پوهېږم چې د خیالي برېښنا چېرته وصلېږي. د کابل اوسیدونکي علي وایي برېښنا هغه وخت راځي کله چې دوی ویده وي. هغه ویل د کابل برېښنا یوه فاجعه ده. په 24 ساعتونو کې کله 1 ساعت برېښنا لرو، کله هم نه لرو، او برېښنا هغه وخت راشي چې خلک ویده وي او هغه وخت ورته هیڅ اړتیا نه وي. علي د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د برېښنا ستونزه هواره کړي. د کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د برېښنا په نشتوالي نیوکه کوي چې طالبانو څه موده دمخه د افغانستان، ازبکستان او تاجکستان ترمنځ د 2 تړونونو اعلان کړی و. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د برېښنا شرکت رئیس حکمت الله اخوندزاده ازدی رډو ته په تصویري پیغام کې ویلي چې په ازبکستان کې د تخنیکي ستونزو له امله په کابل او نورو ولایتونو برېښنا پرې شوې ده. خو د طالبانو تر حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر د یکشنبې په ورځ د دوی تر واکمنۍ لاندې د ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي ازبکستان پر افغانستان برېښنا پرې کړې ده. امیر خان متقی له ازبکستان وغوښتل چې په دې سوړ ژمي کې افغانستان ته د برېښنا د ورکړې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. هغه زیاته کړه موږ هیلهمن یو چې په دې سوړ ژمي کې پر خپلو هغو ژمنو ودرېږي چې زموږ له برېښنا شرکت سره یې کړې وې. د دې ژمنې پر بنسټ 400 میګاواټه برېښنا د افغانستان ته ورکول کېده، خو له بده مرغه چې اوس هغه حقیقت ده او هېوادوال له سختو ستونزو سره مخ دي. په کابل او نورو ولایتونو کې د برېښنا نشتوالی د دې لامل ګرځېدلی چې خلک خپل د کورونو د تودولو لپاره د ګازو یا هم سکرو څخه کار واخلي چې په لسګونه کسان یې مړه کړي دي. خلک په داسې حال کې د برېښنا له نشتون شکایت کوي چې دوی د تېر څو کالونو په پرتله سږ کال تر ټولو سوړ ژمي سره مخ دي.